د ځوانۍ عمر دومره زر ختم شو زما بیخي په ځان باور ختم شو هډو پرې پوهه نه شو دغه ژوندو لکه د جمې مازدیګر ختم شو هی هی څه ښکلی شانته خوب وینمه د پښتنو په خاوره شر ختم شو په دعاګانو کې یاد وساتئ دلته کې رزق د قادر ختم شو زړه مې مستي غواړي مزغو کې مې سندرې ګرځي په دې سبب را سره یو دوه نه لښکرې ګرځي امن پرست یم د مینې په ډیرۍ اوده یم دا مې ثبوت دی چې په خوا کې مې کونترې ګرځي د ښار واکدار لره بس دا شرم پوره دی که نه د سوال ډوډو پسې چې ځای په ځای تورسرې ګرځي د ښار واکدار لره بس دا شرم پوره دی که نه د سوال ډوډو پسې چې ځای په ځای تورسرې ګرځي هغه د خلقو د پیغور له ویرې داسې شو چې نه د سحر ښکاري نه د مازدیګرې ګرځي هغه د خلقو د پیغور له ویرې داسې شو چې نه د سحر ښکاري نه د مازدیګرې ګرځي یو څو موریانو خپل بچي سکول ته سحر لیږلي یو څو موریانې په بچو پسې اوترې ګرځي چې په غربت مې خبر شوي دي قادره یاره هغه خواږه خواږه یاران هم رانه لرې ګرځي همت وکړه تکړه شه را بیدار شه مسلمانه د دې خاورې د امن طلبګار شه مسلمانه ته ګوره چې د امن بیرغ څنګه پورته کیږي یو ځل د باچا خان بابا په لار شه مسلمانه ته ګوره چې د امن بیرغ څنګه پورته کیږي یو ځل د باچا خان بابا په لار شه مسلمانه نو دا سړی خو تاله په نړۍ کې امن ګوري د دې سړي نه چوټ په چوټه زار شه مسلمانه نو دا سړی خو تاله په نړۍ کې امن ګوري د دې سړي نه چوټ په چوټه زار شه مسلمانه د خوشې ګرځېدو نه هېڅ فایده نه ولاړېږي د خان بیګار کوه چېرته په کار شه مسلمانه قادر خو په جانان او په وطن د سره تیر دی خو ته خلاف د غیر او د اغیار شه مسلمانه په هر ځای کې د اشنا خبرې کیږي څه دروغ دي څه رښتیا خبرې کیږي په هر ځای کې د اشنا خبرې کیږي څه دروغ دي څه رښتیا خبرې کیږي آخرت دې خلکو شاته پاتې کړی بس چې ګورم د دنیا خبرې کیږي او ښه خبر یو چې وارث د پیغمبر دی نو بیا ولې په مولا خبرې کیږي ښه خبر یو چې وارث د پیغمبر دی نو بیا ولې په مولا خبرې کیږي څوک د چا او څوک د چا عزت تغل دی په هر ځای کې ناروا خبرې کیږي او څه قادر مې واورېدل ریباره ته غوږ کېږده چې د چا خبرې کیږي ای قتلیام کیږي ښه کلیام کیږي امن بیخي ورک شوی په هر یو ګام کیږي دلته غیبت د ملا او د امام کیږي د چا د مرګ خبرې په خړ ماښام کیږي چرته د یو ساس کی چرته د جام کیږي صهيب به تل لګیا وي که په کلام کیږي د مینو زړونه ښاد کړي په سرلې وران ویجاړ کلي آباد کړي په سرلې دا چې راشي نو د چا په شانتې ښکاري ما ته خپل جانان را یاد کړي په سرلې زه په دې ورځو کې دا تمه لرم ویم که چېرته مې در یاد کړي په سرلې ښه نه کوي چې ما سره د ورانه د دغې دنیا د محبت په سر ودانه د دغې ښه نه کوي چې ما سره د ورانه د دغې دنیا د محبت په سر ودانه د دغې زړه ښکته پورته مه کوه زما بشې ته ښه خبره مې د خدای سره روانه د دغې منمه چې پردی دی که مې خپل نه کړو نو ځه که دا ښکلی مې ځان پسې پاګل نه کړو نو ځه بادشاه د یوې ورځې بادشاهي راکه بیا ګوره که پاک مې د شین سترګو نه کابل نه کړو نو ځه